محترم ورونو، رمضان مبارک چې دی هغه خو تیر شو. د دې نه وروسته یو بل عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. چا چې د رمضان مبارک روژې ونیولې او هغې نه وروسته د شوال شپږ روژې ونیولې، نو دا داسې ده لکه د چې ټوله زمانه روژې نیولې. یو حدیث کې ورسره راځي ټوله زمانه یا ټول کال چې دی د روژې نیولې، نو دومره ثواب لري. او د روژې اجر او ثواب چې دی هغه خو د انسان ذهن چې دی هغې نه قاصر دی چې دا به څومره اجر او ثواب وي، ځکه چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حدیث قدسی دی، الله فرمایي چې دا روژه چې دا انسان یا دا زما بنده چې دا زما دپاره نیسي او زه به د دې بدله ورکوم. نو که انسان فکر او سوچ وکړي چې الله رب العالمین څومره یو عظیم ذات دی، نو د هغې بدله به څومره لوی. نو محترم ورونو، اوس د شوال میاشت شروع ده، نن د اختر څلورمه ورځ ده. په دې روژه کې په دې میاشت کې چې دی شپږ روژې دي د شوال او ډېر زیات اجر او ثواب لري. نو مهمه دا نه ده چې مسلسل ونیولی شي او وقفه هم پکې کولی شي، خو مهمه دا ده چې باید دغه روژې په شوال کې ونیولی شي. جزاکم الله خیرا.